چې کلمه دې څنګه وویله اسلام ته را داخل شي 15 وخت مونږ در باندې فرض دی دي کې به کوتاه نه کوي دا مونږ دومره سخت حکم دی چې د مونږ ګوره کفاره نشته دی دا بعضې مولیان به راته دروغ وایي چې بیا به وروسته ورپسې اسقاط ورکړي او پیسې به ورکړي نه د روژې کفاره شته خو د مونځونو کفارې د مونځ کفاره صرف مونځ دی بس مونځ به کې نو هله به خلاصېږي چې مونځ دې ورپسې نه کړی دغه مونځ نه خلاصېږي والله که خلاص په قسم سره درته یم دروغ وایي دا مولیان چې کوم دا خبره کوي چې مونځ لپاره به دا وشي او دا به وشي او قیاس کوي په روژه باندې دا قیاس دې په جف کې کېده وایي دا د قرآن خلاف خبره ده دا د حدیث خلاف خبره ده قرآن کې الله فرمایي چې اوبه نه وي تیمم به کې خو مونځ به نه پرېږدي تیمم به کې په دې خاوره باندې به تیمم کې مونځ معاف کېدل نشته او نبی صلی الله علیه وسلم عمران بن حسین ته فرمایي رضی الله تعالی عنه د بواسیرو بیمار صحابي دی سخت تکلیف به ورته په مانځه کې او هغه ته څه وایي چې ته به ګوره مونځ په ولاړه کې صل قائما په ولاړه به مونځ کې ځکه دا قیام فرض دی ته خو بیمار کله کله د بواسیر بیمار ته دومره تکلیف چې ودرېدی نشي غریب بیمار نو بیا ورته وایي فإن لم تستطع فقاعدا که وس دې نه کېده او تکلیف درته ډېر و د دې بواسیرو د لاسه نو بیا په ناسته مونځ کوه او که دومره تکلیف و چې کېناستې هم نه شوې نو بیا ورته څه وایي وإن لم يستطع فعلى جنب که په ناسته هم نشي کولی سبم لی او په اړخ باندې به پرېوځي او مونځ به کې دا زما ستا د نبي اډر دی دا یو ته نه چې ما خیر دی زه به درته دعا وکړم چې الله به دې جنت ته بوځي زه پیغمبر دعا د صحابي خیر دی تا ته مونځ معاف دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مونځ معافي نه ده ویلې یو خو به دی بېهوشه به شي بېهوشه بس اخو عذر دی اخو عذر دی هوش کې راغی بس بیا به تپوس کې چې څومره مونځونه د نتیلي هغې ګرځوي او چې ته په هوش کې نو که دومره بیماري چې ما درته ویلې نبي علیه السلام عمران بن حسین رضی الله عنه ته څه وایي چې د خوځېدو نور نه یو سملاستو باندې کولی شي نو بس صرف هسې دا سر خوځور پوته داسې لږ داسې کوه سجدې ته داسې لږ داسې کوه بس خو خپل مونځ دې کوه مونځ معافي نشته دی او چې اوبه نه وي تیمم ووهه خو مونځ معافي نشته دی